قدرمنو لیدونکو او خوږو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول روغ رمټ او د صحت په جامو کې پټ وي. دا د بیا هم زه د تیر په څیر باندې ستاسو چوپړ کې حاضر یم او غواړم چې د اووم ټولګي فیزیک 13 لوست چې زموږ د لوست موضوع ده د سترګې عیبونه ستاسو سره یو ځای پر مخ بوځم. خواږه زده کوونکو که په یاد ولرئ په تیرو درسونو کې مو د سترګې په باره کې خبرې کړې وې او هغه څه چې اړین وو هغه مو ویلي وو. پاتې نه وي چې سترګې ډېر یو لوی مبحث دی او ډېر وخته اړتیا لري چې تر څو هغه په بشپړ ډول باندې تشریح شي، لیکن په هغه اندازه باندې چې ستاسو د کتاب کې څه راغلي دي په هغه اندازه باندې انشاءالله زه متیقن یم چې تاسو ترنه ګټه اخیستې ده او په هغه اندازه باندې موضوعات تشریح شوي دي. خواږه زده کوونکو خدای دې وکړي هغه کورنۍ دنده چې تاسو ته سپارل شوې وه هغه مو په غور او دقت سره ترسره کړي وي او په دې هیله چې د درس تر پای پورې زما سره مل واوسئ تر څو له درس څخه خوند واخلئ. ګرانو زده کوونکو په تیر درس کې په یاد ولرئ دا مو ویلي وو چې سترګه د پنځه ګونو حواسو له ډلې څخه یوه ده او سترګه د دوربین په شکل باندې جوړښت لري، تقریبا دوربین ته ورته، یعنی څنګه چې په دوربین کې عدسیې کارول شوي دي همداسې سترګه هم عدسیه لري او د سترګې عدسیه کولی شي چې د محراقي واټن د ټاکلو دپاره هغه خپل حجم ته بدلون ورکړي. یعنی په ځینو وختونو کې کیدای شي چې د عدسیې محدب الطرفین عدسیې چې په سترګه کې شتون لري هغه قطر یا ضخامت یا ډبلوالی ډیر شي او محراقي واټن یې کم شي او همدارنګه د اړتیا په وخت کې کیدای شي چې عدسیه څه ناڅه متراکمه شي او محراقي واټن یې لرې شي. دا هغه څه چې کسی او عدسیه په اتوماتیک ډول باندې خپل فعالیت ترسره کوي او خپل ځانونه د تصویر د ښودلو لپاره برابروي. ګرانو زده کوونکو باید په یاد ولرئ چې جوړې سترګې هغه جوړې دي چې تصویر د تل لپاره د شبکې پر مخ باندې جوړوي، لیکن که سترګه ونه شي کولی چې د شبکې پر مخ باندې خپل انځور جوړ کړي یا د شبکې مخې ته جوړ شي، یعنې شبکې ته نارسیده چې هغې ته نه وي رسېدلي د شبکې په وړاندې جوړ شي یا د شبکې شاته تصویر جوړ شي، دغه ته د سترګې عیبونه ویلی شي. همدارنګه نور عیبونه هم سترګې لري چې هغه پیرچشمي ده یا د سترګو زوړوالی دی چې سترګې زړیږي، څومره چې سن لویږي همدارنګه د بدن غړي هم آهسته آهسته کمزوري کیږي او خپل کار لکه څنګه چې په ځوانۍ کې ترسره کوي په زوړوالي کې هغه په بوډاوالي کې په هغه اندازه باندې ممکن چې ټول غړي داسې کار ونه شي کړی لکه په ځوانۍ کې چې ترسره کوي. ګرانو زده کوونکو دلته د اووم ټولګي فیزیک کې یوازې د سترګو دوه دانې عیبونه په نظر کې نیول شوي دي چې هغه لرې لیدونکې سترګې دي او نږدې لیدونکې سترګې دي. دا هغه عیبونه دي چې کولی شي د ډاکټر په لارښوونې سره چې هغه لارښوونه ورته وکړي او د عینکو په جوړولو سره دغه عیبونه هم څنګه شي له منځه لاړ شي او عینکو څخه ګټه واخلي تر څو دغه لرې لیدونکې سترګې او یا نږدې لیدونکې سترګې دغه عیب د عینکو په کارولو سره له منځه لاړ شي. ګرانو زده کوونکو باید په یاد ولرئ چې د سترګو دغه دوه ډوله عیبونه چې یو یې نږدې لیدونکې سترګې دي او بل یې لرې لیدونکې سترګې دي، دا کوم ډول عیبونه دي او دا څنګه له منځه تللی شي؟ هغه سترګه چې نږدې لیدونکی عیب لري، یعنی هغه نږدې واټن کې شی لیدی شي خو لرې شی نشي لیدی،
دا هغه سترګې دي چې د شبکې په وړاندې باندې د شبکې ته نه رسیږي، په هغو ځای کې تصویر جوړیږي. یعنې د شبکې پر وړاندې باندې د تصویر جوړېدل په دې حالت کې دوی ته موږ ویلی شو چې د هغه عیب دی د سترګې چې دې ته نږدې لیدونکې سترګې ویلی شي. لرې واټن یا لرې شیان په واضح او روښانه ډول باندې نشي لیدی، نږدې شیان په واضح او روښانه ډول سره لیدی شي. همدارنګه لرې لیدونکي سترګې هغه سترګې دي د سترګو هغه عیب دی چې تصویر د شبکې شاته جوړیږي. یعنی که وغواړو چې موږ دا وښیو چې لرې لیدونکې سترګه څنګه کار کوي او نږدې لیدونکې سترګه څنګه کار کوي، دا به انشاءالله د یوه علمي فعالیت په ترسره کولو سره تاسو ته ښه واضح او روښانه شي. پاتې دې نه وي چې د نږدې لیدونکو سترګو لپاره ډاکټران د مقعرو عینکو کارونه، مقعرو عدسیو کارول چې دغه یوه مقعره طرفین عدسیه ده، د دې لارښوونه ورته کوي. لکه دغه تاسو چې وینئ چې منځنۍ برخه یې ډېره نازکه ده او څنډې زخیمې یا ډبلې دي. په تېرو درسونو کې مو په دې هکله په پوره وضاحت سره خبرې کړې وې او د عدسیو په کارونه او د عدسیو په جوړښت او د عدسیو په ډولونو باندې انشاءالله تاسو په بشپړ ډول باندې پوه شوي یاستئ. او همدارنګه هغه سترګې چې هغه لرې لیدونکي دي، یعنې نږدې شیان په روښانه ډول باندې نشي لیدی او لرې واټن یا لرې شیان په روښانه ډول باندې ویني، د هغې عیب د لرې کولو لپاره اړینه ده چې له محدب الطرفین عدسیې څخه ګټه واخیستل شي. دغه عدسیه تاسو وینئ چې څنډې ډېرې نازکې دي او همدارنګه منځنۍ برخه یې ډبله ده. دې ته ویلی شي محدب الطرفین عدسیه. د محدب الطرفین عدسیې د کارولو سره دغه عیب له منځه تللی شي. ګرانو زده کوونکو باید په یاد ولرئ چې سالمه سترګه هغه سترګه ده چې د تل لپاره تصویر په شبکیه باندې جوړوي، او که د شبکې پر وړاندې یا د شبکې شاته تصویر جوړ کړي، په دې وخت کې موږ وایو چې سترګه د عیب لرونکې ده، یا نږدې عیب دی یا دا چې د شبکې شاته جوړوي د لرې لیدونکې سترګې عیب په نامه یادیږي. لومړی راځمه لکه په تېر درسونو کې مې چې د سترګې د موډل جوړښت تاسو ته ښودلی وه چې سترګه تقریبا د محدب الطرفین عدسیې غوندې یو جوړښت لري او سترګې ډېرې برخې لري چې انشاءالله په لوړو ټولګیو کې به تاسو په وضاحت سره دا موضوع روښانه شي. او د اوس دپاره باید په دې باندې پوه شو چې په لابراتوار کې موږ څنګه کولی شو د سترګې موډل جوړ کړو. هغه ډېر په اسانه ډول باندې تاسو کولی شئ چې د سترګې موډل جوړ کړئ. یعنې که موږ یو شم ولرو یا د جسم په ډول باندې موږ قبول کړو، یو جسم دی، د دې پر وړاندې باندې موږ یوه محدب الطرفین عدسیه چې تقریبا د محدب الطرفین عدسیه د سترګې غوندې جوړښت لري، دی پر وړاندې باندې ږدو او په مقابل د عدسیې کې یعنې د عدسیې پر وړاندې باندې موږ یوه پرده ځای په ځای کوو چې دغه پردې ته که تاسو په یاد ولرئ په تېر درسونو کې مو هم ویلو چې د شبکې په نامه یادېږي. شبکې یعنې سالمه سترګه د تل لپاره د جسم انځور د شبکې پر مخ باندې جوړوي. خو هغه سترګې چې عیبونه ولري هغه به اوس انشاءالله د یوه فعالیت په ترسره کولو سره روښانه کړو. خواږه زده کوونکو د دې دپاره چې د سترګې موډل جوړ کړو په ډېره اسانه ډول سره تاسو کولی شئ چې د سترګې موډل په لابراتوار کې په عملي بڼه باندې جوړ کړی شئ. شم روښانه کوو. ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ چې د دې فعالیت د ترسره کولو لپاره اتاق باید نیمه تیاره وي. دا ګروپونه باید ګل کړو. ګرانو زده کوونکو شم دی، د شم په مقابل کې عدسیه ځای پر ځای شوې ده. د عدسیې پر وړاندې باندې شی راغلی دي، د عدسیې پر وړاندې باندې پرده ده چې په دغه ډول سره کولی شو موږ د سترګې موډل جوړ کړو.
خواږه زده کوونکو تاسو په واضح او روښانه ډول باندې وینئ چې دغه د سترګې موډل دی. یعنی که چیرته د جسم موږ فرض کړو د جسم څخه چې وړانګې راځي په عدسیه باندې محدب الطرفین عدسیه باندې لګي، د هغې نه وروسته انځور په معکوس ډول باندې د شبکې پر مخ باندې جوړیږي چې دا تاسو وینئ چې دا د سترګې موډل دی. اوس غواړو چې هغه سترګه موږ په نظر کې ونیسو چې هغه څنګه ده، د هغې انځور د شبکې نه مخکې جوړیږي، یعنی د پردې نه مخکې جوړیږي. د کوم ډول عدسیو څخه باید کار واخیستل شي؟ د مؤخر الطرفین عدسیو څخه کار باید واخیستل شي. د بیلګې په توګه که چیرته موږ شبکې ته حرکت ورکړو، تاسو وینئ چې اوس انځور مخشوش دی، یعنی واضح او په روښانه ډول باندې نه ښکاري. خو که چیرته موږ د مؤخر الطرفین عدسیې څخه ګټه واخلو، تاسو به وګورئ چې په روښانه او واضح ډول باندې به تصویر د شبکې پر مخ باندې جوړ شي. خواږه زده کوونکو تاسو وینئ چې په واضح او روښانه ډول باندې تصویر څنګه کې د شبکې پر مخ باندې لیدای شي. دې ته ویلی شي نږدې لیدونکې سترګه چې یعنی نږدې شان ښه لیدی شي او لرې شان څنګه واضح نشي لیدی. تاسو وکتل چې کله دلته شبکیه یا پرده دلته شتون درلوده، مخکې د دې نه چې موږ د مؤخر الطرفین عدسیه وکاروو په دې ډول باندې دلته انځور جوړوي. خو د دې دپاره چې انځور د شبکې پر مخ دی او په شبکې باندې باید جوړ شي، د دغه عدسیې څخه کار اخلو چې تاسو وینئ په واضح ډول باندې دلته انځور جوړیږي. او همدارنګه هغه سترګه چې هغه لرې لیدونکې ده، یعنی نږدې شان نشي لیدی او لرې شان په واضح ډول باندې ویني. راځو بیرته د سترګې موډل ته. په دې ډول باندې تاسو وینئ چې د سترګې موډل دی. که موږ د شبکې شاته یعنی وغواړو چې تصویر جوړ شي، یعنی جوړیږي د شبکې وروسته جوړي، د محدب الطرفین عدسیې څخه باید ګټه واخلو تر څو تصویر د شبکې پر مخ باندې په واضح ډول باندې جوړ شي. چې دغه دی تاسو لیدای شئ چې په د شبکې پر مخ باندې تصویر څنګه شو، په واضح ډول باندې او روښانه جوړوي. پس ګرانو زده کوونکو تاسو وکولای شوئ چې د نږدې او لرې لیدونکو سترګو توپیر وپېژنئ. او هغه دا چې ګرانو زده کوونکو که چېرته موږ شبکیه داسې یو جسم فرض کړو چې هغه دا شبکیه وبولو او دلته یو عدسیه کارول شوې وي، د عدسیه ده وړانګې دلته یو جسم په نظر کې نیسو، له دغه جسم څخه وړانګې راځي په عدسیه باندې لګیږي او څنګه کې داسې انکسار کوي، او همدارنګه بله وړانګه راځي داسې او په دې ډول باندې دلته انکسار کوي. دلته دغه نږدې لیدونکې سترګه ده، یعنی تصویر د شبکې پر وړاندې باندې پر شبکې پر مخ باندې نه بلکې د شبکې نه وړاندې جوړ شوی، چې د دغه عیب د لرې کولو لپاره د مؤخر الطرفین عدسیې څخه څنګه ګټه اخیستل کیږي. مؤخر الطرفین عدسیه کولی شي چې دغه عیب له منځه یوسي او تصویر وکولی شي چې د شبکې پر مخ باندې جوړ شي. او همدارنګه که چیرته موږ داسې یوه سترګه ولرو چې هغه تصویر د شبکې شاته جوړ کړي، که موږ یو جسم ولرو دلته یوه عدسیه شتون ولري، وړانګه راځي په عدسیه باندې لګي او له عدسیې نه څنګه کیږي، یعنی تاسو وینئ چې د عدسیې نه د باندې تصویر جوړ شوی دی. د محدب الطرفین عدسیې څخه په ګټه اخیستنو سره کولی شو موږ دغه عیب له منځه یوسو او محدب الطرفین عدسیه دغه عیب له منځه وړلی شي، کولی شي چې تصویر د شبکې پر مخ باندې جوړ شي.
خواږه زده کوونکو خدای دې وکړي چې له درس څخه مو ګټه اخیستې وي او په درس باندې پوه شوي وئ. په دې هیله چې تاسو له درس څخه په پوره ډول باندې ګټه اخیستې وي. یوه کورنۍ دنده تاسو ته سپارم، هغه دا چې تاسو باید په خپلو کتابچو کې د سترګې په هکله باندې شپږ موضوعات یادداشت کړئ چې په سترګه کې نور کوم شیان شته دي. ځینې برخې چې موږ وویل لکه شبکیه، لکه کسی، لکه عنبیه، لکه د سترګې عدسیه، همداسې عصبي ریښې، دا هغه څه وو چې دا باندې څه ناڅه روښنایي اچول شوې ده او وضاحت ورکړل شوی. سترګه نور برخې هم لري چې تاسو به کورنۍ دنده دا وي چې تاسو به په خپلو کتابچو کې شپږ هغه د سترګې اړوند برخې په نښه کوئ چې هغه په سترګه پورې تړاو لري. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته حاضر یم، تاسو په لوی او بښونکي خدای سپارم. ورځ مو نیکمرغه.